فقيه ابو لیث سمرقندی رحمه الله لیکلی دي چې کم سړی په ګناه کې راځي هغه د لسو خرابیو سره ځان مخامخ کوي. چې کم سړی زندگی ګناه کې راولي هغه الله تعالی د ځان سره ناراضه کوي. حالانکه الله تعالی د خالق دی، الله تعالی د مالک دی. د زندگی د ټولو شیګړو د زندگی د ټولو نیمګړو اختیار د الله تعالی سره دی. د عزت د ذلت د وسایي د ستړیا د ټولو د الله تعالی په قدرت کې ده. لیکن دی چې کله د مځکې پر مخ باندې ګناه کوي د ټولو څخه مخکې خپل رب د ځان ناراضه کول. او د ټوله انساني معاشرې لوی دشمن هغه شیطان دی. ځکه الله تعالی وایي ان الشیطان للانسان عدو مبین، ښکاره دشمن دی. او شیطان د ځان خوشحاله کول. نو اوله خرابي دا د الله ناراضه کول، دویمه خرابي دا د شیطان د ځان خوشحاله کول، او درېمه خرابي دا د الله تعالی د عظیمي مهمانخانې چې جنت دی د هغې د نعمتونو سره، د هغې د حورو سره، د هغې د اسراتونو سره ځان بې نصیبه کول. او د الله تعالی بدترینه قیدخانه چې جهنم دی هغې جهنم ته ځان تیارول. او د پنځم نمبر د خپل نفس سره جفا کول، او دا نفس د خپلې بد عملۍ په خاطر باندې جهنم ته تیارول او د جهنم مستحق جوړول، او په جهنم کې د ده دپاره ترتیب برابرول د خپل نفس سره جفا ده. او شپږم نمبر خپل نفس ناپاکه کول. ځکه ګناه یو قسم ګندګي ده، ګناه یو قسم نجاست دی، ګناه یو قسم بدبویي ده. چې کوم نفس په ګناه کې راسي هغې په ګندګي و نجاست و بدبویي کې راسي. نو پنځم نمبر د خپل نفس سره جفا کول، او شپږم نمبر خپل نفس ناپاک او ګنده جوړول. او د دې سره سره چې کومې فرشتې الله تعالی د انسان د حفاظت لپاره مقرر کړي دي هغه فرشتې ستړي کول. ځکه هغه دې ته مجبوره دي چې بیا به د ګناه لیکي، هغې دې ته مجبوره ده د ګناه به محفوظه کوي، او دا حفاظت به د قیامت در میدانه پورې کوي، او بیا به د قیامت په میدان کې د الله په حضور کې د ګناهونه پیښوي. نو اوم نمبر فرشتو ته ستړیا ورکول، او اتم نمبر د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زړه ځیرول. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زړه ته غم او پریشانی پیښول. دغه روایتو کې راځي چې کله انسانان دي چې د پیغمبر علیه السلام څومره امتیان دي چې د هغې د مځکې پر مخ باندې ګناه وسي، هغه ګناه د پیغمبر علیه السلام حضور ته پیښ شي. نو بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپل امت په ګناه باندې ډېر غمجني، او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زړه کې د خپل امت د ګناه سره ډېر غم وي. نو فرشتې ستړي کول او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زړه زیرول، دا اومه خرابي ده، او دا اتمه خرابي ده. او نمه خرابي دا د معاشرې د ټولو انسانانو سره جفا کول. ځکه چې کله ته ګناه کوې، ستا د ګناه په خاطر چې الله تعالی ټوله سزا را اصلي، هغه سزا بیا یوازې تا ته نه درکول کېږي، هغه سزا ټوله معاشرې ته ورکول کېږي. مالداران کم نصیبان چې کله په زکات کې کمای کوي، الله تعالی پر معاشره باندې کاختي کښېږدي. د هغې کاختۍ اثر بیا صرف پر دې ګناهګاره نه راځي، د هغې کاختۍ اثر پر دې ټوله معاشره باندې. یو نوجوان چې کله په معاشره کې بې حیایي کوي، فحاشي کوي، د هغې ټلیفون دی، د هغې ترتیبونه ټوله ورځ په بې حیا ترتیبو کې رواني، د هغې په خاطر الله تعالی پر معاشره باندې بیمارۍ او ناجوړۍ ناولده ایږدي. بیا هغه بیمارۍ او ناجوړي پر هغه نوجوان باندې نه وي، هغې بیا پر ټوله معاشره باندې. نو په دې خاطر باندې چې کله سړی ګناه کوي د ټولې معاشرې سره جفا کوي، او ټوله معاشره د ستړیا سره مخامخ کوي، او د دې ستړیا اثر چې پر معاشره باندې راځي د دې سزا به الله تعالی دغه ګناهګاره ته د قیامت په میدان کې ورکوي. او لسمه خرابي فقيه ابو لیث سمرقندي رحمه الله دا لیکلې ده چې د الله تعالی د عظیم مخلوق چې مځکه ده دا د قیامت په میدان کې پر ځان باندې شاهده جوړول. د مځکې پر کومه حصه چې کوم نوجوان ګناه وکړي، او د مځکې پر کومه حصه چې کوم انسان ګناه وکړي، نو د قیامت په میدان کې د مځکې هغه حصه د دې سړي پر ګناه باندې شاهدي ادا